د وحدت غختلی صف مماتوي اختلافات خپل منځي اختلافات. او بل خبره دا کوم چې امیر المؤمنین دا حکم وکړ چې دا مکتبونه پانتونونه باندې نو د امیر اطاعت هغه په دې سر راځي چې تاسو هم وایي باندې کوم مشران د امارت اسلامي ټول نه خو یو نیم چې یا په میډیا باندې یا په رسنۍ باندې کوم خبرې کوي د امیر المؤمنین د حکم کوم مخالفت کوي نو دا مکمل بجای مخالفت ده او دا د امیر نافرمانی ده چې د امیر نافرمانی د پیغمبر نافرمانی ده دغه نافرمانی د پروردگار نافرمانی ده. دا مشران بعد د اسلامی امیر د امارت اسلامی د مشر پرای اطاعت وکړي او دا یو شرعي حکم اعلان هغه کړی ده. اول باید دا مشران تایید هیڅ مشر هغه د مخالفت ونکړي. کوم کس په امارت اسلامي کې چې هغه د مخالفت کوي نو امیر المؤمنین د دې امارت اسلامي ځای هغه په دې باندې مکلف ده چې دا فوراً د وظیفې نه لري کی دا د وظیفې اهلیت نه لري. دا چنن د اسلامي حکم په مقابل کې هغه د امیر المؤمنین د خبره اطاعت نه کوي د دې مخالفت کوي دا هیڅ د اهلیت نه لري چې دا د اسلامي حکومت کې دای لکه مته وظیفه داري او دای موظفي او دای لکه مته د مشري بعد داسې مشران بالکل معزول کړل شي. دا بيخي حق نه لري د مشري. دوی وایي ځینې کسان وایي چې باید د علماو یو وفد ناس وایي د 500 کسانو او سوچ کړی وایي بیا فیصله کړی وایي. دا فیصله د دین مخکې شوې ده دا خو د شریعت فیصله ده په دې کې د سوچ څه خبره ده. دا خو ته علما د مخکې سلف صحابه تابعین ائمه مجتهدین دا خو د هغوی لکه متعده ده تصفیه شده حکم ده. اوس د دې نه بعد د علماو ناس ته په دې څه فایده لري د شیخونه ده چې نه وایي دا حکم ده. دا حکم خو چې اسلام راغلی دی د حجاب حکم موجود ده چې اسلام راغلی ده په مسلمانانو ښځو باندې لازم ده چې هغوی حجاب وکړي هغوی پرده وکړي. نو دا خبرې چې د علماو وپدې کېږي هغوی د فیصله وکړي دا بالکل بېجای خبره لکه مطلب هغه ده بلکې دا د شریعت حکم ده ثابته خبره ده. حجاب ضروري ده او دا طریقې سره تعلیم کول لکه دا اوس چې روان و یا دا 20 کاله روان و دا خالصه بې حجابي ولا او عریانۍ فحاشۍ ته یو دعوت و چې دا ورکول کېده نو دا خبرې نه دي کول پکار بلکې دا خو سالم حکم ده. د دې نه څنګه لکه مطلب هغه انکار کولی شي باید دا پوره ومنلی شي. زه خو لا دا وایم چې امارت اسلامي راغلی باید په اوله ورځ باندې پانتونونه بند شي خو کېدای شي امیر المؤمنین د کوم حکمت په خاطر دا تاخیر وکړل په اوله ورځ بندول پکارو نو دا هم یو کوتاهي شوې ده چې تر اوسه پورې بندول دا معطل شو اوس لا بندول وشو. نو زه وایم چې باید امارت اسلامي د امارت اسلامي مشر حکم وکړي چې یو 100 غویان په مختلفو ولایتونو کې حلال کړی شي خیرات کړی شي چې د الله پاک په حکم کې موږ د تاخیر شوی ده چې الله پاک ناراضه نشي الله پاک موږ ته بخښنه وکړي د دې په ځای چې موږ اعتراضونه وکړو باید غویان حلال شي باید خیراتونه وشي چې پروردګاره موږ معاف کړه چې دومره تاخیر موږ نه وشولو. دا عین د شریعت حکم ده. د دې مخالفت چې کوي هغه به هغه سړی به کوي چې منافق وي او پوره مسلمان نه وي کامل مسلمان نه وي او منافق انسان وي او د غرب ملګری وي. خیال کوئ مسلمانانو ټولو ته وایم د دې حکم مخالفت په دې کې غږېدل د دې په باره کې د امارت اسلامي غیبت کول د امیر المؤمنین غیبت کول د شیخ هبت الله اخونزاده غیبت کول په دې کې دا بالکل ناروا ده. په دې سره تاسو ګناهګاریږئ دا د امیر لکه مطلب نافرمانی ده. الله پاک په دې سره ګناهګاروي. د امیر اطاعت وکئ د امیر چې کوم حکم ده هغه ومنئ. دا د شریعت حکم ده دا د پیغمبر حکم ده دا د پروردګار حکم ده. کني که په دې باره کې تاسو څه خبرې وکړئ نو پوه شئ چې دا د پروردګار مقابله موږ کوو د پروردګار د حکم مخالفت موږ کوو د پروردګار اطاعت موږ نه کوو. سپین بیرغ محمد بابیا وزری را پوی غږ د صلح برازي غږ د صلح برازي. سپین بیرغ محمد بابیا وزری را پوی غږ د صلح برازي غږ د صلح برازي. سپین بیرغ محمد بابیا وزری را پوی غږ د صلح برازي غږ د صلح برازي. خدای به ورکړي حنفي دا مذهبي اختلافات خپل منځي اختلافات.